د کابل ولایت قرهباغ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ د قتل موضوع حل او فصل شوه. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 904 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 811 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 39 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 9 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 215 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 380 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 444 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 244 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان، کندهار او ننګرهار ولایتونو محاکمو د 1439 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 8058 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 3501 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هلمند، بادغیس او بامیان ولایتونو محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 5501 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 2102 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان، بدخشان او پکتیا ولایتونو محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 5051 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 2404 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیکا، روزګان او پنجشیر ولایتونو محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 4مه روبه کې 2010 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 640 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت مرافعه د نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي او اختصاصي محاکمو په 2 اونیو کې 504 دوسیو ته رسیدنه کړې ده او د کاپیسا ولایت مرافعه محکمې رئیس په مشرۍ د قتل یوه موضوع حل او فصل شوه.